هارت اٹیک د علاج په اړه بحث کو. هغه علاج کوم چې په هاسپټل کې کیږي. تیر ویډیو کې موږ ویلي ول چې کوم نشي دی چې تاسو ته معلومه سي چې یو چاته د زړه حمله کیږي. لږ به درته واضح کړم چې هارت اٹیک له کومې وجې څخه کیږي. کله چې د زړه حمله کیږي د زړه هغه ارشیانې هغه رګونه کوم چې د زړه څخه وینه اخلي او زړه ته انتقالوي په هغو کښې کله کلاټ یا د پښتو په اصطلاح وینه یخه سي او وینه مخ ته نه سپلای کیږي نو دې ته موږ د هارت اټیک نوم ورکوو. نو تاسو چې کله هاسپټل ته ورسېږئ هلته تاسو ته ډاکټر د یوه انجکشن په اړه وایي چې د دې انجکشن نوم سټریپټوکاینیز دی چې د سکې په نامه ډېره مشهوره ده. د دې انجکشن په لګولو کښې ځینې وخت د ناروغ بي پي کښته کیدی سي او دا انجکشن ډېره زیاته وینه نری کوي نو کیدی سي چې د خولې پزې د غټو بولو او کوچنۍ بولو ځایو څخه وینه راتلی شي او ډېر کم چانس دا هم شته چې وینه دماغ ته ولاړه شي او ناروغ فالج سي. نور ساید افیکټس یې هم شته خو دا ډېر عام دي. نو کله چې موږ دا ورته ووایو نو دوی وویریږي او فکر وکړي دا خو ناروغ ته نور تاوان رسوي او یو بل چاته حالونه ورکوي چې دا څنګه کیسه ده هلته وخت په مریض تېرېږي او ناروغ نور دغه زړه ډیمیج کېږي او نور د خطر خواته کېږي. اوس یوه پوښتنه پیدا کېږي که چیرې موږ دا ولګو نو څه به کېږي؟ د ناروغ په وینه کې کلاټ دی. دا انجکشن ځي هغه کلاټ ماتوي. د دې مین کار دا دی چې ځي هغه کلاټ ماتوي او وینه بیرته نورمال حالت ته راځي ناروغ د مخکې حالت څخه راوځي او ژوند یې ژغورل کیږي. کوم ساید افیکټ چې دی هغه وشي یا نه وشي هغه یو چاته هم نه معلومیږي. ما چې لیدلي په سلو کې په 3 یا 4 کې وي هغه هم داسې خطرونه دي چې انسان دې ځینې مړ سي او د فالج چې کوم خطرونه دي هغه هم ډېر کم دي. هغه هم په سلو کې په 2 یا په 3 ناروغانو کې وي. هغه هم په هغو کې چې عمرونه یې تر 15-16 کلنۍ پورته وي. د کښته کېدو چې کوم خطر وي هغه هم په مختلفو انجکشنانو سمیږي او د وینې د تلو چې کوم خطر دی هغه هم په مختلفو دواو بیرته سمیږي. که چیرې ناروغ ته په وخت دغه انجکشن ونه لګیږي که څه هم هغه ژوندی پاتې سي خو ورځ تر بلې زړه کمزوري کیږي او ډیمیج کیږي. نو زه غواړم چې تاسو ته ووایم که چیرې خدای مه کړه تاسو ته د زړه حمله وشي یا هم په کورنۍ کې چاته وشي یا دوست وي یا مو قریب وي که چیرې په هاسپټل کې د دغه انجکشن خبره وشي نو تاسو به یې ضرور لګوئ ځکه د دې انجکشن مین کار د ناروغ بچاوېدل دي. که چیرې په هاسپټل کې د اجازتنامې غوښتنه درڅخه وشي نو تاسو به یې ضرور ورساینوئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.